سلامونه نیکې هیله دا روغ او جوړ به وئ. زه نن ورځ له یوې ښایسته ویډیو سره ستاسو په حضور کې حاضر شوی یم چې څنګه کولی شو چې د فیسبوک په خپل آی ډي باندې د ګارډ افشن فعال کړو ترڅو زموږ آی ډي د ریپورټونو هیک او نورو مشکلاتو څخه وساتل شي. د ویډیو د پیل څخه د مخه ستاسو څخه کوچنی هیله کوم چې زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل ایکن هم کېکاږئ ترڅو زموږ هره یوه نوې ویډیو لومړی تر تاسو در ورسیږي او ویډیو ته یو لایک هم ورکړئ. راځو په ویډیو باندې پیل کوو. تاسو ته په ویډیو کې مکمله طریقه ښایم، تر پایه وګورئ. نو راځو په ویډیو باندې پیل کوو. لومړی فیسبوک را خلاصو، بیا راځو د پروفایل په تصویر کلیک کوو. اوس راځو په لارن مور باندې کلیک کوو. که تاسو خپل پروفایل کولف نه وي نو بیا تاسو دلته کلیک مه کوئ. اوس راځو په پان لوک باندې کلیک کوو ترڅو زموږ پروفایل له کولف څخه خلاص شي. بیا راځو په لاندې شین ځای لوک یور پروفایل باندې کلیک کوو. اوس په اوکې باندې کلیک کوو. تاسې ګورئ چې زموږ آی ډي د ګارډ افشن نه لري. اوس دې ځای څخه بیرته وځو. او پلی سټور به راخلاص کړئ او ورته وبه لیکئ پروفایل پکچر ګارډ. اوس به لاندې راشئ. دا یو به انسټال کړئ. ما ډاونلوډ کړئ. اوس یې یوازې راخلاصوم. په اوپن باندې کلیک کوم. اوس په لوګین باندې کلیک وکړئ. لومړی خانه کې به ورته هغه نمبر یا ایمیل ورکړئ چې تاسې په فیسبوک خلاص کړی وي او په دوهمه خانه کې به ورته د خپل آی ډي پسورډ ورکړئ. اوس په لوګین باندې کلیک وکړئ. اوس په دا ځای باندې کلیک وکړئ. اوس په دا لومړی یو باندې کلیک وکړئ. دې څخه به ستاسو ایمیل ته یو کوډ ولیږي. او په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. او په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. که ستاسو ایمیل ته په لومړی ځل کوډ رانغی بیا په ریسنټ کوډ باندې کلیک وکړئ. تاسو ایمیل ته لیږل شوی کوډ به کاپی تاسو ایمیل ته لیږل شوی کوډ به کاپی کړئ او دلته به پیسټ کړئ. او په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. اوس لږ ورته صبر کوو ترڅو موږ ته صفحه راخلاص شي.
اوس به په دا لومړی یو پروفایل پیکچر کارت باندې کلیک کوو. اوس تاسې ګورئ چې زموږ ای ډي راخلاصه شوه خو د ګارډ افشن ورباندې نه دی فعال. اوس په دا لاندې کوچني ځای باندې کلیک کوو او اپ دی او ان به یې کوي. دلته به یوه شیبه صبر ورته وکړئ، تاسو ته به کوچنی اعلان راشي. اوس ګورئ چې د ګارډ افشن زموږ په ای ډي باندې فعال شوی دی. اوس راځم په فیسبوک کې هم درته ښایم.